رسول صلی اللہ علیہ وسلم وی بعض کسان با دا قیامت پورز راشی اغوی سر با نیکیانی که امثال جبال تیهاما لکه دا تیهاما علاقی غرونا غٹ غٹ دنگ دنگ غرونی دو دور نیکیانی بید اغوی سر اللہ بولا دا نیکیانی والوزی دولا بیکی ختم بیکی یو صحابی را پاسی یا رسول اللہ من هم صفهم لنا جلهم لنا یا رسول اللہ سوک دی منگ تے واضح کا منگ بزانو ایریدو منگ دا دمرا محنتو نکو دمرا کوششو نکو قیامت پرد اللہ تا مخامخ شو اللہ را اعمال دولا کی طول ختمی کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم استازو بشان انسانان دی استازو بشان سرمانی دام استازو بشان انسانان دی بدل ندی خانو یا رسول اللہ زمان بشان دی خو مرض پا کسی دے وی مرض پا کی دادے چی یوازی شی نو پت گناونو باندی بریک نلگی بیاد اللہ قدر و احترام نکی دا دی راہم مسئلہ دا و مثال باندی بخبر واضحش چی لیسا مطلب شو دا کم خلق تی من پوانشو یو سڑے دے و بیٹک کی ناسی مجلس کی ناسی دا مور پلار سر ناسی دا خور و رور سر ناسی خزی و بچو سر ناسی دے پیلمونا تصویرونا گناونا ایسوم نکی داوی بمخی حیا والا ورسی دا سڑے چی دا شپی یوازیش یا پا کٹ کیش یا پا گاڑی کیش بے گوری پا فیسبوک بانی پا یوٹیوب بانی پا ہر شی باندی بیا گناونا اکی رسول صلی اللہ علیہ داخلک تی دا حدیث ورسی دی کنا سمر یری حدیث تی چی نیکیانی راشی که امثال جبال تیهاما تیهاما علاقی غرون امر نیکیانی تا ویلی قیامت بورز استڑی شوی پا نیکو عمالو بانی دوڑشو اللہ سوئی دا بازو خلق مبارک و دا قیامت بورز باز خلق سی عاملت ناصبا عمل کون کی بھئی خزان بھئی استڑے کڑے خزان بھئی استڑے کڑے اللہ ایتی منگ ساتی دی سالات قیامت بورز تور مخامق شیو اللہ ویزا ایسوم نشتی ذکرنا کلا دی خبر تا زمان سوچ دیرز چی منگ دا محنت کو کوشش کو درسونا دین بیانول نور عبادتونا اگر کتک خطا دی خوب که اللہ تا مخامخ شو غٹ مسئلہ دا که اللہ تا مخامخ شو غٹ یر دا دا اللہ تا مخامخ شو اللہ طول راغون کو بلی مخیرات روولی جزا یو بکم ندے قبول اصل بنیادی یر دا دا چی دا هر سا اللہ دی مخل روا چیزا منگا چی دا ندی قبول استاد ریاکاری دلاسا استاد اخلاص دا کمی دلاسا استاد پتو گناونو دلاسا سبا کوئی بیبا آغا ٹیم کو بے سوئی چی اللہ ما واپس کا لعلی اعمل صالحا فيما ترکت اللہ وی کلا کی دینش يوم موقع بس يوم موقع دا ديما نشتي زكبا دباس سلفنا دا نقل لي سبحان الله ويكن دي كنستوى مقبركي نجي كلا بزان تدي سيوكا تجي قناونا مدير شوي دي والله بلا كندكي ببريوتو اکندکی بے پریوتو بے برزان سروی سوچ بے کوچی جائیں زبا قبر کی پروتیم یوازی پر لحد کی دننا برزان سروی رب ارجعونی لعلی اعمل صالحا فيما ترک یا اللہ ما واپس کا جزنی کا عمال کو برزان لوی جواب رکو ازل عرش واپس رازی نبروتو لک تازبش چی دیسی ورز و عزیز زبا پا قبر کی وما ایک دیو پا ورز و بیزویم چی یا اللہ ما واپس کے خواہ اللہ ترمنا باوز رجی کلا نشی واپس کے دے اشیر قیامت پورز دا آدم علیہ السلام نوالو دا آخرین انسان پور طول لغڑ توغڑ ولاری
خپلو اعمالو ته او اعمال تللی کېږي او په هغې کې به زما او ستا نمبرونه راځي او هغه تله داسې تله نه ده که نه التله خو د رب العالمین ده او ناشنا تله الله سوی په سورة الانبیاء کې ونضع الموازين القسط ليوم القيامة الله إذا قام برد بزهارة تلا نلقوا ده عدل تلي لقوا إنصاف تلي بلقوا فلا تظلم نفس شيئا نزكى الله سوي ده عدل تلي دي وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين الله إذا شرشم الداني أمر عمله بقول زمانه پټ نشي پاتې کېږي دا مو باغ تله کې تاسوي نه دا مو باغ تله کې پروت رسول صلی الله علیه وسلم کوي یو سره جمعات ته ننوځي د جمعات په قالین باندې یو لشوي نه د لرګي هغه کله کله ښکاري نه خلک کړی کېږي نه ښکاري اوس کله په نظر راشي خپل په ولګي ډېر اوچته کې غزارې کې قیامت پر ورځ به دغه په تله کې پرته وي نیک اعمالم کمزوري مه ګڼئ لکه دا د جومات کې ته قالین باندې ناستې په دې باندې پاسې دې سوري دي څه شی پروت دی راواغستو وزار دې کود دا هم په تله کې پروت وي ونضع الموازين القسط ليوم القيامة چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه پکې عشره نه یېرېږي موت ته به څوک یادي دا دویم وخت دریم په پل صراط باندې تېرېده دغه ناشنا پل دی د ویښته نه زیات نری او د تورې نه زیات تیره او جنت ته بله لار نشتي سوای د دغې نه بله لار جنت ته نشتي لازم به په دې طرف ځې ځکه الله سوی وإن منكم إلا واردوها هر سړی چې به تاسو کې دغه په دې طرف باندې تېرېږي په جهنم باندې تېرېده دا په موږ ټولو لازم دي زه به په جهنم تېرېږم ته به مې دی به مې ټول به په جهنم باندې تېرېږو په جهنم له پاسه دا پل دی اخوا جنت دی لاندې جهنم دی او رسول صلی الله علیه وسلم وی علیها خطاطیف وکلالیب وسپنې به پې لګېدلي کونډې کونډې په دې پل باندې دا کونډې به دا کسان رانیسي غزاري به د اعمالو اندازه په خلک به په هغې باندې تېرېږي رسول صلی الله علیه وسلم بعض به داسې تېر شي لکه د سترګې د رب په اندازه کې سترګې چې کولاو کې بند کې کولاو کې بس به تېر شوی بعض به د اسمان د بجلۍ په اندازه کې او بعض به لکه په اس چې سوري او بعض لکه په اوښ چې سوري او بعض لکه منډه چې وایي او بعض لکه پیاده چې روان او بعض لکه په خپاړو چې روان او رسول صلی الله علیه وسلم بعض به داسې چې دغه دې ولیږي دغه دې ولیږي خپه به وښویږي بیا به راوچته کېږي خپه به وښوي بیا وبرسي دغه انتهایی کمزوري دي او اخرینی هغه دي چې هغوی به خویږي خپه به راوچته خویږي خپه به راوچته وبه خویږي داسې به وښویږي چې وبه خویږي لاندې هغه جهنم ورته انتظار کوي چې الله وایي كلا إنها لظى نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى الله وایي لاندې داسې اور انتظار کوي چې هغه سم غړمبا کوي كلا إنها لظى نزاعة للشوى دا سرمندره په یو څو سکندو کې ویلې کوي تدعو من ادبر وتول اوازونه کې اوازونه جهنم ته راځي دی خو مخکې ورځ کې ویډیو مې کته په فیسبوک باندې چرته یو انګریزه زنانه تللی ده
هغه ور غونته کې د غرونه راوځي که نه هغه لاوه غونته کې نه هغه یې ننداره کې به که ورشي خو به یې وښویېږي چې څنګه ورشي او ورسي هغه د یو غړمبا داسې وښوي چې تور لوګی بره لاړ شي ختم شي ما سوچ کړه دا خو د دنیا هغه دی چې جهنم هغه اور به څنګه الله وایي د لرې نه د هغه جهنم هغه غړمبا او اواز اورېدی کېږي سمعوا لها شهيقا تكاد تميز من الغيظ الله وی د جهنم دا اور دومره غوسه دی نږدې دی چې ډېرې غوسې نه وشلېږي دا اور اوس هم شته او په دې اور له پاسه پل دی او په دې پل باندې زما ستا تېرېده دي او دا تېرېده دا د اعمالو حضور کېږي څومره ستا عملي څومره تا کې اخلاص وي څومره ستا کې کوشش او محنت وي اخوا څه دی اخوا پیغمبر صلی الله علیه وسلم رسول الله صلی الله علیه وسلم وی زه به د پل په دې بل طرف ولاړ یم او خپل امت دپاره به دعا غواړم چې اللهم سلم سلم یا الله بچک بچک دا په دې پل باندې تېرېده دا ستا د ټول ژوند خلاصه ده د ټول ژوند خلاصه هغه په دې پل باندې تېرېدلي او چې دې په دې پل باندې واوړېدې اخوا پیغمبر صلی الله علیه وسلم ولاړ دی د هغه په ملګرتیا کې تا ته مبارک شي څه جنت او د الله له طرف نه سلامونه سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقب الدار سلام دی په تاسو باندې صبر هم کړو د الله په بندګۍ باندې صبر هم کړو د ګناهونو نه فنعم عقب الدار ښایسته ځای الله تاسو له درکو د اوسېدو اوسې اوسېږئ پکې او د هر طرف نه ملائک راننوځي جنت کې سلامونه د په درې قسمه دي یو سلام هغه دی چې کله ته جنت ته ننوځې او ملایکې د باندې اچوي او الله سبحانه وتعالی په قرآن کې دا خبره کړې سورة الزمر کې وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا جنتیان بروان کړی شي د جنت طرف ته ډلې ډلې علماء دا ډلې ډلې په دې یوازې نه بوځي ډلې ډلې په دې بوځي خوشحاله یو بل سره ګپ لګي او کله چې خوشحالي په انسان راشي او بیا ورسره بل کس یو هغه ته خوشحالي بیانه کړي نو خوشحالي بیا دوچنده شي نو دوی په ډلې ډلې کله چې دوی ورسي جنت ته وفتحت ابوابها وقال لهم خزنتها دو چوکیداران دي د جنت سلام علیکم دا ولنې سلام دی چې جنتیان به اوري د چا طرف نه ملائکو طرف بیا سلامونه د جنتیانو په یو بل باندې الا قیلا سلاما سلاما الله وی د هر ځینو سلامونه اواز تا ته راځي په جنت کې او دریم او د ټولو نه اوچت سلام د چا طرف نه رب العالمین د طرف نه حدیث کې راځي چې د الله له طرف نه به اواز وشي یا اهل الجنه ان لکم عند الله موعدا جنتیانو ستاسو یو لوز دی چې الله ته سره کړی دی هغه پاتې دی نو هغه وایي چې هغه څه لوز دی چې پاتې دی الله موږ له هر څه راکړو وایي د الله دیدن د دوی دپاره به کرسیانې ولګولی شي منبرونه به کېښودی شي على منابر من نور د لؤلؤ د مرجان د قیمتي کاڼو
او د نور او د سرو زرو منبرونه به د ټول نه اوچت منبر به پکې د نوري ولا به ناشنا په دې منبرونو باندې به دا جنتیان ناسي انتظار به کوي د چا د رب العالمین الله سبحانه وتعالی به هغه پرده لري کوم چې د انسانانو او د رب العالمین په منځ کې د جنتیانو د الله په منځ کې او الله به جنتیانو ته وایي چې السلام علیکم سلامتی دی په تاسو باندې دا به ناشنا وخي او ناشنا لحظات به په هغه جنتونو کې چې کله اول پیر د جنتیانو په غوږونو باندې د رب العالمین اواز لګي چې السلام علیکم او الله سبحانه وتعالی په سورة یاسین کې دا خبره کړې ده سلام قولا من رب رحیم سلامتیا دی په تاسو باندې د وینا د مهربانه بادشاہ له طرف بیا به الله سبحانه وتعالی د هغوی سره خبرې وکړي هغه به ویني هغه واقع له نظم او هغه حدیثون له نظم هغه به اوږده خبره خو صرف دغه طرف ته لاړم دې لپاره چې تشویقا چې ستاسو دا شوق ډېر شي جنت ته او عباداتو ته او دغه موسم دی د عباداتو دغه موقع ده دغه وخت چې الله سبحانه وتعالی موږ له راکړی هر قسمه مهنت او کوشش کیدی شي تاسو الله سبحانه وتعالی دیدن غواړئ جنت ته ننوتل غواړئ په پل صراط باندې تېرېدل غواړئ نیکو اعمالو تلې تاسو وایئ چې درنې شي عمل نامه به خیر اسملو شي ناشنا موقع الله تعالی درکړي دي قسمه قسم موقع هغه اوس تاسو سره شته الله دې موږ له توفیق راکړي چې دغه موقعونه فایده واخلو او الله سبحانه وتعالی دې موږ ته په جنت الفردوس کې مقام او ځای نصیب کړي او څنګه چې الله سبحانه وتعالی موږ په دې مبارک جومات کې یو ځای کړي وو دغه شان دې الله سبحانه وتعالی موږ او زموږ مور پلار او زموږ مشران کشران موږ ټول دې الله سبحانه وتعالی د خپل پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره په جنت الفردوس کې یو ځای کړي